خوستی ولسونو د شنبې په ورځ په یوه پراخ لاریون کې د پاکستان پوځ وروستي ترسره شوي بریدونه چې پکې زیات شمېر ولسي وګړي شهیدان او ټپیان وو په سختو ټکو وغندل. مظاهره کوونکو مرګ په پاکستان شعارونه ورکول او دا عمل د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو خلاف باله. د ټولو نړیوالو قوانینو د نړیوال جنګ قانون خلاف عمل دی او زموږ ګاونډي هیواد دغه بزدلانه او دغه ظالمانه عمل اجرا کړ. د دې په مقابل کې افغان ولسونه چې د غیرت میړانې او ننګ تاریخ لري نن ورځ د دوی په مقابل کې راجګ شوي وو ترڅو د دوی دغه عمل وغاندي. نو خوستي ولسونه د نظامي ځواکونو د ملاتړ او د دوی سره د اوږه په اوږه د ودرېدلو په پار راوتلي وو ترڅو خوستي ولسونه امنیتي ځواکونو ته وښیي چې افغان ولس نه چې څوک یرغل کوي هغه به بې جوابه نه پاتې کیږي او امنیتي ځواکونو ته یې دا وښودله چې تاسو بې څوکه نه یې بلکې خوستي او افغان ولسونه یې تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. دوی دغه راز په نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په یاد هیواد اقتصادي او سیاسي بندیزونه زیات کړي. دوی همداشان زیاتوله خوستي ولسونه د خپلو امنیتي ځواکونو سره په داسې حالاتو کې اوږه په اوږه ولاړ دي او ورڅخه بشپړ ملاتړ کوي. موږ په نړیوالو هم غږ کوو چې په پاکستان د سیاسي او اقتصادي بندیزونه ولګوي ترڅو د داسې ظلم او تشدد څخه لاس واخلي. دا یو وار نه دی، دا په بارونه په ځلونه په موږ حملې شوي په موږ تیری شوی دا چې امنیتي ځواکونه په بار دفاع کړي. موږ د دوی سره د پاکستان د اجرې ملیشې د پاکستان د ظالم ریاست په خلاف اوږه په اوږه ولاړ یو. انشاءالله موږ خوستي ولسونه د خپلو امنیتي ځواکونو سره د پاکستان جابر ریاست په وړاندې یا په مخالفت کې راوځو او ملاتړ یې کوو. انشاءالله دغه لاریونونه به دوام کوي، افغانستان نورو برخو ته به هم جریان پیدا کوي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ویان ویلي د هیواد د جنوب ختیځ له استقامته د فرضي کرښې بلې خواته په څو نقطو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د حمایت کوونکو پټنځایونه او مرکزونه انتقاما تر بریدونو لاندې نیولي له کومو څخه چې په افغانستان کې بریدونه تنظیمیدل. چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه‌های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی میشد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد. یادونه ورده چې ملي دفاع وزارت دغه اقدام تر هغه وروسته کړی چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي وو چې په پایله کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون عامو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.